بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو لیدونکو ته، ټولو اوریدونکو ته او ګلو ماشومانو ته. نن موږ بیا تاسو لپاره یو بل ویډیو راوړې ده ترڅو چې تاسو ماشومان نوې زده کړې وکړي. کومې ویډیوګانې چې موږ تاسو ته راوړو په هیله د دې ده چې تاسو هم ورڅخه استفاده وکړئ. ستاسو ښوونځی نن ډیر کوشش کوي چې د آنلاین درسونو په واسطه باندې ستاسو د ماشومانو وخت ضایع نه کړي، خو ستاسو نه هم زموږ هیله دا ده چې خپل لږ وخت، یعنی 10% وخت هم که تاسو موږ سره کار وکړئ، هغه وخت چې د ماشوم ته ورکړئ، نو تاسو ماشوم کولی شي ډیر څه پکې زده کړي او آماده راشي مکتبونو ته، ترڅو چې مکتبونه شروع کیږي. مخکې له مخکې چې درس شروع کوو او یا موږ د درس په هکله غږیږو، بیا هم هغه تکراري خبره خطکشي مهمه ده. خطکشي به کوئ چې هر رقم وي، کلرز په وسیله باندې کوئ، یا د مارکر په وسیله باندې کوئ، خطکشي کوئ، یا ډیزاین جوړوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. ګورئ ماشومانو، ما مخکې له مخکې تاسو ته یو پیج جوړ کړی ده چې څه رقم ته ده، ما خطکشي نه ده کړې، فقط خپل ډیزاین مې پکې ورکړی ده چې هر رقم زما خوښ شي، ترڅو زما کتابچه ښایسته منظم راشي. ماشومان، تاسو ما څو ځلې ویلي دي چې دا شیان چې زه تاسو ته وایم او تاسو ته بار بار تکراروم، دا د دې خاطره ترڅو تاسو کتابچه منظم او تاسو په منظم ډول باندې اموخته شئ د تل لپاره. هغې نه وروسته ډیټ ده، منت یا میاشت او ایر یا کال، هغه به تاسو خامخا لیکئ. هغې نه وروسته سبجیکټ، انګلیش، ټاپک چې شی ده، موږ راځو یو ټاپک یا عنوان لیکو. الفابیټس دی، الفابیټس. موږ مخکې تاسو یو ویډیو کړې وله، یعنی د غټې ای بي سی باره کې ښودلي وو چې یعنې غټه ای بي سی چې ده څه رقم ته ولیکل سي. نننۍ ویډیو چې دی هغه زموږ د وړکۍ ای بي سی یا د سمول لیټرز چې دي، سمول الفابیټس لیټرز چې دي، هغې په هکله ده، یعنې تاسو ماشوم باید څه رقم ته سمول لیټرز ولیکئ. اول موږ دلته یو خطکشي کوو، ښایسته مارکر یې واخلئ، ښایسته مارکر په وسیله باندې منظم ښایسته خطکشي وکړئ. هغې نه وروسته راځو د خپلې درس موضوع په هکله، یعنې وړکۍ ای بي سی، غټه ای بي سی خو تاسو ته وښودله، اوس راځو چې وړکۍ ای بي سی څه رقم ته لیکل کیږي. شروع کوئ د ای نه. داسې وړکۍ سی مو باستله، دا ورته داسې کو، وړکۍ سی مو باستله داسې ای، وړکۍ سی مو باستله ای، داسې. غټه ایم تاسو ته ښودلې وه چې په 3 خطو کې راځي که نه، داسې م ښودلې وه، خو وړکۍ ای چې ده هغه په 2 خطو کې راځي، داسې راځي. تاسو ما د طریقه یې هم وښودله، که چېرته دا داسې ولیکو نو ماشومانو دا غلطه ده، او ډېر کوشش به کوئ چې همداسې به لیکئ، هر وخت چې خط لیکئ همدې نه به استفاده کوئ. راځو بي ته. الف هم جوړ کړو، اوس په دې دا 2 خطې تاسو وینئ، په دې 2 خطو کې داسې سرچپه سی جوړو. الف هم جوړ کړو، سرچپه سی. راځي په 3 خطو کې، ګورئ دا 3 خطې دي که نه، 3 خطو کې مې یو الف جوړ کړو، هغې نه وروسته سی په دې 2 خطو کې، دا 2 خطې تاسو وینئ که نه، په دې 2 خطو کې سرچپه سی جوړو. بي، غټه بي تاسو ته ښودلې وه که نه، 2 دانې همداسې سی م جوړولې، خو په دې کې فقط یو سی سرچپه جوړیږي. که چېرته دا داسې ولیکئ نو دا غلط ده. راځو سی ته. سی هماغه سی ده لکه غټه سی به مونږ لیکله، خو هغه غټه چې وله هغه په 3 خطو کې راتله، او دا چې دی په 2 کې راځي، منځ 2 خطو کې. سی غټه هم داسې لیکله، خو دا هم داسې. ډي اول داسې یو الف په 3 خطو کې باسو او ښی سی جوړو. چې جوړو ښی سی، څومره ښایسته جوړیږي. یا اول داسې ګورئ، سیم جوړه کړه ډي، سیم جوړه کړه ډي، سیم جوړه کړه ډي، غټه ډیم داسې لیکله. اوس راځو ای ته. منځنۍ 2 خطونو کې سی جوړه کړئ، داسې وربند کړئ، داسې سی جوړه کړئ، داسې سی، داسې سیم جوړه کړه او داسې سی جوړه کړئ او داسې سی او داسې. دا ای. اف په 3 خطو کې، پاس 3 خطو کې اف. اوس راځو جی ته. داسې سیم جوړه کړه ماشومانو، لاندنۍ 3 خطو کې داسې سیم جوړه کړه، لاندنۍ 3 خطو کې
راځو اچ ته 3 خطي پاس او داسې 3 خطي پاس داسې اچ آی په منځني 2 خطو کې او داسې نقطه منځني 2 خطو کې داسې وړوکی الف او داسې پاس یو ټکی ورکو جې غټه جې مونږ پاس 3 خطو کې جوړوله که نه خو دا لاندې 3 خطو کې ټکی ورکو لاندې 3 خطو کې او ټکی کې غټه کې هم داسې لیکله وړوکې کې داسې الف جوړو په 3 خطو کې خو دا په دې 2 خطو کې جوړو الف او په 2 خطو کې کې ال په غټ ال څو خطو کې لیکلو 3 خطو کې خو وړوکی ال صرف داسې پاسنی 3 خطو کې صرف یو الف ام منځنی 3 خطو کې ام سرچپه یو د ګورئ ام غټم داسې 3 خطو کې جوړوله خو دا داسې ان صرف یو ځلې ام 2 ځلې داسې کولو خو ان صرف یو ځلې ان او هم په منځني 2 خطو کې غټم په 3 کې لیکله وړه چې دی په منځني 2 کې پی غټه پی په 3 کې لیکله خو دا لاندې لیکو پی کیو پاسنی 3 خطو کې مغټه لیکله خو دا څه رقم ته کوو داسې لاندنی داسې یو سی داسې جوړوو بیا داسې ګورئ داسې آر 3 خطو کې غټ راځي خو وړوکی په منځني 2 خطو کې اس پاس کې راځي خو وړوکی په 2 کې راځي صرف په 2 خطو کې ګورئ ماشومانو خط نه به کته هم نه ځي پورته به هم نه ځي ټي پاسنی کې 3 رکې راتله خو دا وړوکی ټي داسې یو غټه داسې راځي خو دا داسې یو وی ګورئ غټه داسې والا خو دا صرف په 2 کې راځي غټه په 3 کې راتله وړوکی په 2 کې ډبلیو په 3 کې راتله غټه خو وړوکی منځني 2 کې ایکس په غټو 3 کې راتله خو وړوکی ګورئ یوه سی داسې بله سی داسې یوه سی داسې بله سی داسې یوه سی ښیم جوړه کړله بله چپه ایکس وای غټه داسې وله خو لاندې به وړوکی پاس 3 خطو کې غټه او لاندې وړوکی زی غټه پاس 3 خطو کې او لاندې 3 خطو کې وړه زی ماشومانو نه ستاسو نننۍ ABC والا خدای دې وکړي چې ستاسو ورڅخه ګټه واخلئ استفاده ترې وکړئ یاستئ بیا هم تاسو ته وایم سی خط چې کله لیکئ اصول پکې مراعات ویاست کوم اصول چې دي هغه اصول پکې مراعات کړئ ستاسو خط به بهترینه خط وي یو ځای تاسو بیا هم تکراروم د سر نه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z ماشومانو ښه ورته وګورئ یاست څو خطو کې ما لیکلي دي غټې ABC چې وله هغه زیاتره بلکې ټوله چې کیپیټل الفابیټس چې ولو هغه په پاس 3 خطو کې راتللو خو وړوکی ای چې دی الفابیټس یا ABC چې کوم توري چې دی هغه زیاتره په منځني 2 خطو کې راځي خو بعضې بیا داسې دي چې لاندې 3 خطو کې راځي او بعضې بیا داسې دي چې پاسنۍ 3 خطو کې راځي نو تاسو بیا هم وایم اصول مراعات کړئ که چیرته تاسو اصول مراعات کړئ تاسو زه یقین سره وایم چې تر ټولو بهترینه خط به همدا ستاسو وي تر بلې ویډیو پورې خدای پامان ښه وخت